अस्सलाम वालेकुम ज़ईम हसनैन खान और तासु गोरे इब्रार की टीवी दे पेशावर ज़ल्मी ने पेश पारा यो हट खबर बांग्लादेश से ताल्लुक तरुण के ऑलराउंडर शकीबुल हसन दे पेशावर ज़ल्मी ने टीम हिस्सा जोड़ा शुविदा शकीबुल हसन बराजी पाकिस्तान द पाकिस्तान सुपर लीग पर लोबवी दे पेशावर ज़ल्मी ने पेश पारा दा यो हट खबर दे के शकीबुल हसन द आईसीसी पर रैंकिंग की टॉप नंबर दे ऑलराउंडर आउन की शकीबुल हसन बॉलिंग हुन के और बैटिंग हुन कई शकीबुल हसन यू जादूगर स्पिनर हम दे ځکه چې نور بیټسمنان ته خطر شي جوړولې دا د پېښور زلمي لپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبر ده. که تاسو د پېښور زلمي پیج نه استئ دا ویډیو سره لازمي شیر کړئ. پی اس ال کې یو څو مقابلې داسې دي چې ټول مینوال ورته انتظار دی. شاهنشاه افریدي د متویت مقابله را روانه ده. شاهنشاه افریدي متویت ډېر زیات اورانه ده. په ورلد کپ کې به تاسو کتلي وو شاهنشاه افریدي ته چکی والے وي په درې والے ورته دریش پګیزي والے وي نو هغه کار به شاهنشاه افریدي اخلي ځکه شاهنشاه افریدي یو ورلد کلاس بالر دی او ان شاء الله تعالی په یارکر به وکټ ولي او شاهنشاه افریدي په انټرویو کې هم ویلو حارث رؤوف ته چې ما ویل چې کړی دغه متویت واغس کراچي والا چې ما حارث رؤوف ته ویل چې بس پیدا شو خامخا به وکټ ولم. دا ځل به پی اس ال ډېر زیات خوندور وي. د بابر اعظم او د محمد عامر هم اختلافات راغلي ورسره د اماد وسیم او د بابر اعظم هم اختلافات دي. ګوري چې محمد عامر په والیبال وکټ ولي د بابر اعظم نه ګناه سم نه چوکي او چکی پی وای دا به تاسو ګورئ ان شاء الله چې څوک دغه شانتي خبر پامن شو کوي دا په ګراوند کې پته لګي خو محمد عامر ویلي دي چې ان شاء الله تعالی زه د بابر اعظم نه وکټ ولم. راشد خان خپل ټویټ کې ویلي دي چې زه پاکستان سپر لیګ کې درځم او ان شاء الله ټول میچونه به لوبوم. دغه ټویټ یې پرون کړی دی تاسو کتلی هم شئ دا ټویټ په ټویټر باندې. راشد خان به د پاکستان سپر لیګ ته راځي او دغه ټول میچونه به چې زه لوبوم د فاینل پورې که چېرته فاینل ته ورسېږو. او بل ټویټ کې دا ویلي دي چې ان شاء الله تعالی د لاهور قلندر لپاره به ښه پرفارمنس وکړم. راشد خان یو ښه سپینر هم دی په دنیا کې مشهور سپینر دی او بیټینګ ورسره هم کوي آلراونډر هم دی. او بل طرف ته په خزمان نن سبا ډېر زیات په پام کې راغلی دی اوږدې چکی وایي. پاکستان کرکټ بورډ د ملتان تماشګرو ډېر زیاته شکریا ادا کړې د بیګا په میچ کې ډېر زیات تماشګر راغلي ګراوند کې بیخي ښه ځای نه و. تاسو هم خپله رایه په کمنټس کې راکړئ چې په پی اس ال کې کوم ټیم سپورټ کوئ او کوم بیټسمین هم فیورټ دی کوم بالر هم فیورټ دی او دا راته ووایئ چې د بابر اعظم او د محمد عامر چې کومه مقابله ده دغه مقابله به څوک ګټي دا راته هم په کمنټس کې ووایئ. ډېره مننه والسلام.